اقدم بدی وطن گام پو گام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې تورې د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري به ډیر ژر د افغان سرمایه په نوم محدود المسؤلیت شرکت پرانیستل شي. په دغه شرکت کې په لومړي ځل د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت پانګونه کیږي. دا شرکت به په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونه کوي چې تر اوسه پورې 14 شریکان لري. د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسورې.